السلام علیکم احمد افشل یوټیوب چینل او فیسبوک باندې ته په خیر راغلی دوستانو نننۍ ویډیو کې د موټر چلوونکو یا ډریورانو لپاره کوم نوي قانونونه چې د هغه میاشت کې شروع کیږي هغه باره کې معلومات درکوم چې دا کوم قانونونه دي او په کومو ځایونو کې شروع کیږي نو هیله لرم چې تر پای پورې مې ملتیا وکړئ او دغه ویډیو خپل باندې ملګرو سره شریک کړئ ترڅو دوی ته هم ستاسو په ذریعه دغه معلومات ورسیږي دوستانو د 2021م کال اول میاشتې اول تاریخ څخه کم څوک چې موټر چلوي دوی بیلټ نیوي اچولي یا موبایل کې خبرې کوي نو د دې لپاره ابوظبي حکومت پر رادار کې نوې سیستم جوړ کړ کم چې به د هغه سیستم له لارې تاسو معلومي او کم چې بیلټ نیوي اچولي یا موبایل کې خبرې کوي تاسو به مخالفت درکړي دا سیستم د اول میاشتې اول تاریخ څخه شروع کیږي چې چا بیلټ نیوي اچولي هغه مخالفت 400 درهم ده ورسره 4 بلاک پاینټونه دي او څوک چې په موبایل کې خبرې کوي هغه مخالفت 800 درهم ده او سره 4 بلاک پاینټونه دي نو د خپل هیوادوالو څخه هیله ده د کوم څوک چې علي ابوظبي کې موټر چلوي دوی د بیلټ وکاري دغه ترڅنګ د موبایل کې خبرې نه کوي کوم څوک چې د موټر چلولو په وخت کې موبایل استعمالي نو دوی ته مشوره ده چې هډفون یا ګوشاکۍ د استعمالي ترڅو د مخالفت څخه بچ شي دوستانو کچېری عموما کې فکر وکړو کوم څوک چې بیلټ نه اچي علامه که تاسو اکسیډنټ وشو کچېریم تاسو بیلټ اچولي تاسو به د زیات خطر څخه بچ شئ کچېری تاسو بیلټ نه اچولي نو ډېر امکان شته چې تاسو د مرګ باعث هم وګرځي دغه ترڅنګ د موبایل خبره وکړو د موټر چلولو په وخت کې موبایل استعمال خورا خطرناک دی نو ما د خپل هیوادوالو څخه هیله ده چې د موټر چلولو په وخت کې بیلټ استعمال کړئ او د موبایل استعمال څخه ډډه وکړئ دغه ترڅنګ ابوظبي حکومت د ابوظبي لپاره ټول کټ سیستم جوړ کړ کوم چې په د اول میاشتې دوهم تاریخ څخه شروع کیږي اوس کم کسان چې ابوظبي ته شیخ زاید برج شیخ خلیفه برج ورسره المکتا برج دغه ترڅنګ مصطفی برج باندې ابوظبي ته داخليږي نو په اول وار داخليدلو باندې به د دوی څخه 4 درهم کټ کیږي د لپاره یو خم مشخص کړی دی کوم موټر چې د سحر 9 بجو څخه واخله 9 بجو مېس کیږي او ورسره د ماهم 5 بجو څخه واخله 9 بجو پورې د دغه گیټونو لارې ابوظبي ته داخليږي نو د دوی څخه به 4 درهم کټ کوي دغه لپاره دوی یو سیستم جوړ کړی دی کوم چې دراب په نامه دی د کې بزان لپاره اکاونټ جوړوي کوم چې اکاونټ جوړول پیسې 100 درهم دی په دې کې به 50 درهم تاسو اکاونټ ته جمع کیږي او 50 درهم به حکومت پیسې نه کټ کوي کوم ملګری چې دویم تاریخ نه پس ابوظبي ته داخليږي دغه برجونو لارې کوم چې ماته سره یاد کړل نو دوی د زنو لپاره په دراب سیستم کې خپل اکاونټ جوړ کړي ترڅو د دې لپاره کومه مخالفت چې د هغه څخه بچ شي هغه ملګری چې ابوظبي ته نزي دوی ته کوم ضرورت نشته چې دغه سیستم کې خپل اکاونټ جوړ کړي خو کم کسان چې ابوظبي ته زی دوی باندې لازمه ده چې دغه سیستم کې اکاونټ جوړ کړي دلته یو خبره بلم درته کومه مثال زه د دوبۍ څخه ابوظبي ته ځم او ما دغه سیستم کې خپل ځان نه دی ثبت کړی نو ما سره تر 10 ورځې پورې وخت ته چې زه په دغه سیستم کې خپل ځان ثبت کړم کچېری ما ثبت نه کړ نو په 11 ورځ 100 درهم ما پسې راځي په 12 ورځ 200 درهم ما پسې راځي په 13 ورځ بعد 300 درهم را پسې راځي ان تر 15000 درهم پورې به دغه مخالفت را پسې رسیږي خو کچېری ما په 10 ورځو کې د نن دغه سیستم کې خپل اکاونټ جوړ کړ نو ما نه به خپل هغه پیس کټ کې کوم چې ما باندې راغلي دي نو را پیسې به زما اکاونټ کې پاتې کیږي نو کم کسان چې دویم تاریخ نه پس ابوظبي ته ځي کوشش وکړئ دغه سیستم کې خپل اکاونټ درته جوړ کړئ د دې لپاره کوم سټیکرز تاسو په موټر باندې نه لګي لکه څنګه چې سالک دی دغه سیستم د څه جوړ شوی دی چې تاسو نمبر پلیټ په ذریعہ درنه پیسې کټ کړئ که دغه دواړو باره کې تاسو لا زیات معلومات غواړئ دغه اوله شمیره د ابوظبي ټرافیک ډپارټمنټ ده تاسو کولی شئ چې دې نمبر باندې ټلیفون وکړئ او که د ابوظبي ټول ګیټ سیستم په اړه معلومات غواړئ نو دغه شمیره ده تاسو کولی شئ چې دغه شمیرې له لارې دوی ته ټلیفون وکړئ او لا زیات معلومات ترلاسه کړئ نور اراده وکړئ چې دغه معلومات تاسو ته ګټور تمام شي د نورو د معلوماتو لپاره تاسو احمد افشل یوټیوب چینل او فیسبوک باندې تکیبوي ان شاء الله چې زه به مو خبرو ما کچېری تاسو احمد افشل یوټیوب چینل ته نیو وي نو د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او که احمد افشل فیسبوک باندې ته نیو وي دا ضرور در سره لایک او فالو کړئ بلدا چې تاسو د ویډیو خپل واړو ملګرو سره شریک کړئ ترڅو تاسو په ذریعہ دوی ته دغه معلومات ورسیږي نور مو په الله سپارم د لا پامه